سلامونه یو ځل بیا هغو ګلخانانو ته چې ښکنځلې کړي هغوی به خپل کار کوي خو یو څو ډېرې ماشومانه پوښتنې کړې وې ډېرې ماشومانه نیوکې کړې وې هغو ته یو څه ویل غواړم یو څو په مسنجر کې یو میسجونه راته کړي وو چې پروت په پاکستان کې او پاکستان پسې بد وایي یو څو نورو ویلي وو چې د پاکستان خوري او پاکستان پسې بد وایي یو څو کمکلو ویلي وو چې پاکستان د دوی په لهجه پاکستان تا ته پهچان درکړی شناختي کارت ښیي او هغه پسې بد وایي لومړی خبره خو ده چې مونږ په پاکستان کې پراته نه یو پاکستان په مونږ کې پروت اچولی دی دویمه خبره ده چې مونږ پاکستان نه خورو پاکستان مونږ خوري څنګه مو خوري درته وایم دریم او اخري پوښتنه ده چې وایي چې شناختي کارت دوی خبره چې پهچان یې درکړی یو څو کاله مخکې په دې پاکستان د اوسني پاکستان په سیمه باندې یو بل حکومت و برټش هندوستان یعنی د انګریز حکومت و د انګریز هندوستان په نامه یو حکومت و هغو هم خلکو ته هم پاسپورټونه ورکول او همدغسې دا شناختي کارډونه ورکول اصلا دا شناختي کارډ راویستلی وم هغو دی نو مونږ انګریزان شو اوس یا په هغه وخت کې انګریزانو یا په خیر برټش هندوستان شریک ملکو تاسو هندوستان نه ډیره کرکه کیږي بیا به هندوستانیان وای نه تاسو انګریزان وای نه تاسو هندوستانیان وای دا د پښتون افغان سیمه وه او تل به وي دلته انګریز راغلی دلته چنګیز راغلی او خاورې شو ټول لاړله دا پاکسته به هم نن سبا کې لاړه شي مغولو نه خو ډېر ځواکمن نه و چنګیز خان چې نیمه دنیا یې نیولې وه هغه هم لاړ خاورې په سر شوې دا زمونږ سیمه ده زمونږ وطن دی مونږ ته به پاتې وي تر څو چې قیامت نه وي راغلی او دا به ځي راځي انګریز غوندې حکومت لاړ چې لمر پکې نه ډوبېده نو پاکستان څه شی دی هر عروج ته زوال شته داسې سترې واکمنۍ راوپرځېدې نو پاکستان څه شی دی او هغه میډن چاینا بم به یې څه وي پاتې شو خبره چې زمونږ پاکستان خورو نه مونږ حرامخواره نه یو پاکستان زمونږ خوري زمونږ وسایل خوري زمونږ سرونه خوري زمونږ محنت خوري په پښتنو په سیمه کې ټولو نه ډېر معدن دي د ټولو نه ډېر نفت تیل دي د کرک تیل د کرک ګیس د سوات سیرامیک د سوات آثار د سوات زمرد د سوات نور منرل اکوامرین او څه داسې په بلوچستان کې په پښتنو سیمه کې کویله راوځي په دوکۍ کې راوځي په سینځاوۍ کې راوځي په مارواړ کې راوځي او یو بل دی کولو برکان او په بیشام کې کرومایټ دي کوهستان اباسین کوهستان چې د پښتنو سیمه ده په مومندو کې کرومایټ دا هغه شیان دي شته دی اوس یو نوی سروې شوی چې په هنګو او په کوهاټ کې بیخي ډېر ګیس او تیل دي خو دغه ټول کمپنۍ مثلا د سوات سیرامیک دي خو کمپنۍ فیکټري په ګوجرواله کې ده ولې په پښتونخوا کې نه ده ځکه قبایل او نور پښتانه خو بې تعلیمه دي سوات خلکو لټریسي خو تقریبا 100% ته 100% کې ده د سوات سیرامیکو ته ولې په ګوجرواله کې فیکټري ایستلې اوس په ځینې دا نیوکې کوي چې په پښتنو د خپله ورته فیکټري وباسي پښتنو ته خو حالات یې خراب کړي دي په زور یې حالات خراب کړي ورته چې نه فیکټریان یې وباسي نه انویسټمنټ وکړی شي که یو څو انویسټران په پښتنو په سیمه کې وه هم ټول لاړه پنجاب ته اول زما خپل کلیواله تره زامن تللي دي په لاهور کې دوکانونه ایستلي دي ټول انویسټمنټ یې په لاهور کې کړی دی به اوس د پاکستان څه به وایي دا خو ټوله یوه لوبه ده همداسې لوبې را سره کوي ځکه مونږ وایو پاکستان مونږ خوري مونږ یې نه خورو د کوهاټ د کرک خلک خټک
خټک خو په تعلیم کې مشهور خلک دي په پښتنو کې په محکومه پښتونخوا کې هغو لیټریسي هم د سواد خلکو نه هم زیاته ده او کوم ګیس او تیل چې راوځي زما خپله زه په دې لاره باندې تلم په لاچي کې یو ورځ مظاهره وه ځایي خلکو مظاهره کړې وه چې ولې د پنجاب نه پنجابیان راوستلي دي مونږ سکیل د هغو نه ښه دي خو زمونږ په سیمه کې زمونږ په وسایلو باندې هغه نوکران دي دلته ته خدای دلته به خټک وي او خټک چې دي تقریبا د کرک خلک ډیر په دې پاکستاني په استخبارات او اسټابلیشمنټ کې هم کار کوي خدای د پاره رښتیا وایي داسې نه چې په کامین خلک پکې نشته هغه هم پکې شته تاسو خدای چې په دې ریفاینري کې څومره تاسو خټک کار کوي ستاسو ګیس ستاسو تیل لاهور او د اسلام آباد کوڅې روښانه کړي دي خو ستاسو ته نشته حالانکه تاسو سره ژمنه هم کړې وه چې په 15 کیلومتره کې دننه به تاسو ته وړیا ګیس درکوي درکړی دی نه هیڅکله به هم درنه کړي داسې ډبرین سکاره دي د پښتنې سیمې په بلوچستان کې د پښتون سیمې چې کومې دي ما چې نمونه واخیستله په هغه کې ډیر زیات او ډیر په لوړه کچه ډبرین سکاره یا کوایله راوځي تا خدای چې ټیکهدار یې څوک دی ماین چا په ټیکه اخیستی څوک پکې کار کوي د هغه سیمې خلک به وي هغه دې ځواب ووایي داسې ډیر څه دي په دې وطن کې چې واک اختیار یې هغو سره دی پنجابیانو سره دی په باړه کې یو څه کارخانې ووتې د سیګرټو باړې بازار یې لوټ کړ وجه یې څه وه چې د ثوابۍ د مردان تماکو راتلو په همدې پښتنو سیمه کې کارګرانو ته کار پیدا کړی و هم دلته پروسس کېدل ګټه یې ټوله پښتنو ته راتله په باړه باندې برید وکړ په باړه باندې خپل دهشتګرد راوسته باړه تباه شوه باړه د پښتنو د تجارت یو لوی مرکز و باقاعده چور تالان یې پکې کړی دی پښتانه شته چې په ملیشو کې کار کوي د پاکستان شیطانی ریاست شیطانی پوس په ملیشو کې او هغه هر یو ملیشې ولته د لوټ مال غنیمت پښتون مال ته به غنیمت مال وي یا به د لوټ مال ورته وي هغو ټولو ته حصه رسېدلې ده کاش چې مونږ پاکستان خوړی ډېر داسې مثالونه شته کوم مثال درکړم درته د سمګلینګ د منشیاتو سمګلینګ په نړۍ کې ټولو نه په غټه کچه باندې په خپله ایسای کوي پاکستاني بیړۍ دي پاکستاني سمندري جهازونه دي چې ډکیږي او باقاعده افریقا ته ځي افریقا نه بیا نورو هیوادونو ته ځي چین سره باقاعده قرارداد دی په کاشغر باندې ورړی ورته خو د چا باندې کوي پښتانه پکې بدنام کړي په پښتون یې کوي غټه ټول ایسای ته رسي په همدې باندې بیا ملیټنټس یا دهشتګرد ترهګر په همدې پیسو باندې روزي مخکې او همداسې په افغانستان کې په هلمند کې هم دا لوبه شروع کړې ده تولیدات هر څه په هلمند کې کېږي جوړیږي هر څه په هلمند کې بیا ځي بلوچستان ګوادر ته خو نه ګوادر خواوشا چې کومې سمندر غاړې دې ځای ته ځي ښکاره ځي داسې هم نه ډېرو خلکو ته به معلومات وي په وړو مایانو په کښتیو کې ځي غټو جهازونو ته او هغه ځای ته سپلای کېږي ټولې نړۍ ته او بیا د ټولې نړۍ نه د مواد مخدره په ضد مبارزې باندې انټي نارکاټکس ډپارټمنټ چې دی د ټولې نړۍ نه خاص کر غربي نړۍ نه هو ډېر زیات کومکونه هم بیا اخلي چې زه د دې خلاف مبارزه کوم بدنام تاسو یې ګټې هغوی خوري د شناختي کارت خبره چې دوی مونږ ته وایي مخکې مې هم درته ویله چې دلته خو انګریز هم اوسېده او مونږ ته دا کارډونه راکړي چې هغه دلته قابض دی باید راکړي مونږ ته لږ تر لږه او ګل خان دې ته خوشحاله دی چې زه نو پاکستان نه په دې تښتېدلی شمه شناختي کارت یې راکړی دی او ما ته جالبه ده چې ما ته ټولو نه ډېرې ښکنځلې هغو ګل خانانو وکړلې چې څوک په سعودیا کې دي یا په عربو کې دي نو ستاسو چې دغه شناختي کارت سره ځئ ستاسو څه عزت دی په سعودیا کې زورور شناختي کارت هم درکړی زورور پهچان لس کاله مو عرب روپۍ وخوري نیم په نیمه ګل خانان چې په
سعودیا کې اوسېږي، عربو روپۍ خوړلي دي، تاسو پاکستان سفارت ته چې ورشئ تاسو غږ اوري؟ او هغه عرب چې تاسو پلاران دي په مخ لاړې درته کوي. زه خپله د داسې سانو ګواه یم. په کویت کې ما هم وخت تېر کړی دی، 3 ځلې ما په مخ هم لاړې راته کړي دي. زما چې څه ورسره کړي هغه بل شی دی، خو تاسو سرونه ټیټ وي هېڅ هم نشئ کولی. دا ستاسو پهچان دی. په نړۍ کې چې څوک زما یو ملګری دی، نوم یې نه اخلم، څه مشکلات ورته جوړ نه شي، ډېرې درنې کورنۍ نه دی. وبخښئ نټ لږ کټ شو، صبر زه خپل ځای ته ورسم. نو هغه ګل خانان چې په دې شناختي کارت باندې ډېر افتخار کوي، ډېر ویاړ کوي، نو ستاسو په مخونو باندې لاړې درته کوي، نور څوک نه، ستاسو دا سکني عرب. څه شناختي کارت پاکستان خو چاته ویل ښکنځله ده. نو ما خبره کوله چې زما یو ډېر نږدې ملګری، ډېرې درنې کورنۍ نه دی، هغه ویل چې په چکري تللی یورپ ته، ویلې بلجیم نه روان وم آسټریا ته، ویلې په ټرین کې ناست وم او د نیشنل جیوګرافیک میګزین را سره وه، نو په څنګ کې را سره یوه ښځه کېناستله، وی ډېرې خبرې مو سره وکړلې، هغه زده کړې بهر کړي دي، نو هغه د انګلیش ډېر روان انګلیش و، هغه وایي راباندې پوهې نه شوله. ویلې اخر کې راته وایي چې ته د کوم ځای یې؟ چې ما ورته ویلې زه پاکستان یم. ویلې حیرانه شوه، یو دم یې رنګ زیړ شو، یو دم اوچته شوه، نه را سره ګوډ بای وکړ، نه بل څه، لارې په یو بل ځای کې ودرېدله، سیټ هم خالي نه و، ولاړه وه په ټرین کې تر آسټریا پورې. وایي زما سره سیټ خالي و خو ما سره نه کېناسته. دومره خو ستاسو ملک نه خلک نفرت کوي چې ورته وایي چې پاکستانیان چې د جنت فرشتې شي او په دې ځای د نبوت ټاپه لګېدلي یم، څوک در سره ستړي مشي نه کوي. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویلي چې پاکستانی کېدل شرم دی، او دا شرم دی تاسو ته مبارک وي، مونږ ته دې نه راکوي، دا شناختي کارډونه ځان سره لیکي دي. او پاکستان مونږ خوري، مونږ نه دی خوړلی، او تل یې مونږ خوړلي یو. مختلفې حربې را باندې کاروي، هر څه پرېږدئ. زمونږ دودونه رواجونه را خراب کړله د اسلام په نامه، د دین په نامه باندې. زما په یادښت باندې زمونږ د کلي مولایانو به څه ویل؟ ویلې دا د روژې نه مخکې چې کوم شب برات راځي، دا 15 ورځې مخکې، 15 مونږ ورته وایو، په دې کې زمونږ یو رواج و، بلکې د ټولو پښتنو رواج و، اورونه به یې لګوله، پټاخې، یو شی بل شی، دا آتشبازۍ به یې کولې، نجونو به پالونه کاته. دوی څه ویله؟ ویلې په دې شپه باندې دا مه کوئ، ویلې ځکه چې فرشتې راښکته کېږي له اسمان نه، او دا میډن چاینه پټاخې چې دي په دغو باندې سوځي، تا خدای فرشتې چې د نور نه جوړي په اور سوځي. داسې ښکاره دروغ به یې ویله. څوک چې زمونږ همزولي دي هغو ته به یاد وي. دا زمونږ د هر شي قاتل دی دا ملک. ګلخانه کله به پوهېږي؟ ډبل شاه په نامې څومره روپۍ درنه وخوړلې؟ یو باجوړ نه یې 2 اربه روپۍ وړي دي. ډبل شاه ګیم د چا و؟ خو د ISI ګیم و که نه؟ همدغه ستاسو په کور کې چې کوم د ISI طالع څټي مولایان دي، همدوی سپیناوی ونه کړ چې دا ښه خلک دي او دا سم خلک دي؟ او چې کله عربونه روپۍ درنه یوړلې بیا تر انکاري شول. کله به پوهېږئ؟ مونږ پاکستان نه خورو، پاکستان مونږ خوري. مونږ پاکستان کې نه یو پراته، پاکستان په مونږ کې پروت دی. زمونږ وسایل یې لوټ کړه، زمونږ مشران یې رامړه کړه، زمونږ ځوانان وژني، هغو زمونږ ځمکه په کار ده، زمونږ یې نه یو په کار. خو ګلخانانو چې تاسو اوس هم نه هوښیارېږئ په داسې وختونو کې، بیا به تاسو کله هوښیارېږئ؟ بیا د هوښیارۍ وخت هم نشته.
او پاکستان هم د کبر کاسه نوره نسکوره ده. تاسو سره به داسې حال کیږي لکه هغه بنګالیان چې په دار وځړول شو چې چا چې د پاکستان سره مرستې کړې وي، تاسو به هم هغه حال وي. تاسو له لږ اختیارات درکړي یا بې وړه ټیکه درکړي وي یا به د پاکستان شیطاني پوځ څخه لږه ډېره ګټه وي. دې په خاطر د ټول کام سودا مه کوئ. پاکستان جوړ د پښتون تباهۍ لپاره دی. پښتانه باید هوښیار شي. پښتانه باید ځانونه وپېژني، په خپلو وسایلو، په خپلو خاوره باید خپل اختیار کې راولي، په بل اختیار کې ورنکړي. خپلې اوبه نور ته دومره هم نه پوهېږې چې اوبې درنه په غلا کړې. پخوا به خلکو یو مثال ورکول چې فلاني اوښ په بډه ووهل. هی پاکستان تاسو نه سیندونه په بډه ووهله. غازی بروتا پروجیکټ، غازی بروتا نهر، سیند ته یې نهر نوم ورکړی دی. نیم نه زیات 15 یا د اباسین اوبې راخیستې دي او په پنجاب یې ورسیخې کړي دي. د پښتنو لکونه جیربه ځمکه خړه پاتې شوه، بنجره پاتې شوه، للمه پاتې شوه. د پنجاب د څو زره به جیربو ځمکو په خاطر. ته به بیا کله هوښیارېږې؟ نور څه شی در سره وکړي؟ پنجاب په مونږ باندې ګرم نه دی، مونږ ګرم یو، ځکه چې مونږ ستاسو غوندې خلک لرو. زه منم چې پاکستان پوځ څوک په لاس کې اخیستي، ډېر ټیټ خلک یې په لاس کې اخیستي، خو څوک ښاغلي دي چې په هره سیمه کې یا خو یا مړه کړي دي یا مجبوره شوي وتلي دي، خو بیا هم یو څه پاتې دي. باید دوی راپورته شي او د دغو خلکو مخه ونیسي. څنګه چې پاکستان حکومت کمزوری دی، د شیطان په څیر داسې همدغه سورسز او منبع هم کمزوري دي، دا کوم خلک چې په لاس کې اخیستي دي. او دا ډېر زر ماتېدونکي خلک دي. لږ همت پکار دی او ډېر افسوس په هغو خلکو باندې، په هغو ورکرانو یا د پاکستان حکومت په پوځ کې په نوکرانو باندې چې په ملیشو کې دي یا په پوځ کې دي. دا څنګه زړه غواړي چې د پښتون په کور ننوځي؟ او ټوله لوبه هم درته معلومه ده. زه ستاسو په بند کې پاتې شوی یم او ستاسو خیالات مې ډېر نږدې نه لوستي دي. تاسو ټول په دې پوهېږئ چې پښتون ته چل دی او بیا هم پښتون په کور ورننوځي، پښتون وژني. هی ستا په غیرت. مونږ پخوانیو به چې انګریزانو سره چا نوکري کوله، هغه به که عادي نوکري هم وه، هغه سره به چا ستړي مشي هم نه کول، ځکه چې هغه د پښتون خلاف خلکو. او تاسو هم د انګریز د میرات خور سره د همغه انګریز په قانون، د انګریز په پالیسیو باندې لګیا یې. هماغو تور انګریز، هغه سور انګریز و، مونږ به د هندوانو به ورته ګورا ویله، یعنې سپین انګریز یا سور انګریز. دا تور انګریزان دي، د هغو دپاره لګیا یې. خپل پښتون په کور ورځئ، تالاشي کوئ. تاسو خدای، تاسو ضمیر، تاسو ضمیر نه ملامته کوي؟ لږ ضمیر خو به لرئ، خیر دی، که پښتانه نه انسانان خو به یې. ازلي دشمن دپاره د خپل رور په کور ورننوځئ، سخته بده ده په خدای. نو بیا هم هماغو ګلخانانو دپاره چې وایي چې پاکستان شناختی کارت او پہچان درکړی نه دی راکوي، دغسې یو جعلي پہچان یا جعلي پېژندګلوي مونږ ته انګریز هم راکړې وه، لاړ وتښتېد. دا به هم وتښتي. بل مونږ په پاکستان کې نه یو پراته، پاکستان په مونږ کې پروت دی، وباسو به یې. درېیمه خبره ده چې مونږ پاکستان نه خورو، پاکستان مونږ خوري. مونږ چې د بسکټو یو پیکټ اخلو چې قیمت یې 10 روپۍ، مونږ 20 روپۍ ورکوو. دا 10 روپۍ مونږ نه ټیکسونه اخلي، سیلز ټیکس، جنرال ټیکس، فلانی ټیکس، فلانی ټیکس. داسې هم نه ده چې مونږ ټیکسونه نه ورکوو. په موبایل کې چې کارډ اچوئ په هغه کې هم 25% دوی اخلي.
او بیا د ټول پاکستان کومه بودیجه چې د تقریبا 89 تر 90% پورې فوج ته ورځي او د فوج کړي څه دي. بله ورځ یو سعودي نه یو چا راته لیکلي چې ولې G3 ټوپک یې جوړ کړی دی. خدای دې غرقه بیا کړه. G3 جرمني جوړ کړي دي، پاکستان هیڅ نه دي جوړ کړي. او یو ورځ یې چې په نمایش کې خو هغه زرداري یو وخت ویلو چې باید د وا فیکټري اډیټ وشي، نو دوی پوجیان ورخطا شو، د یو ټوپک نمایش یې ورکړ چې کیمره ده پکې او نه پوهېږم تاویږي راتاویږي. هغه 1994 کې اسرائیلو جوړ کړی و، د فلسطین خلاف یې کارولی هم دی، اوس ورسره زوړ شو، نو پاکستان به هم یو څو دانې تر اخیستې وي. ځانونه هوښیار کړئ. تاسو ځمکې خرڅې شوي، چین ستاسو په ځمکه را روان دی. پښتنو، چین سړک نه جوړوي، چین تجارت نه کوي، چین دلته کالوني جوړوي. کالوني پنجابي ستا د ځمکې سودا کړې ده، د چین پوځ دلته راځي او بیا به ټولې دنیا سره په جنګېږي. بیا به ته د جنګ ښکارې، میدان جنګ به ستا ځمکه وي. ځان هوښیار کړه. او دا جوابونه مې ضرور وګڼله چې ور یې کړم ورته، کې د ملګرو د ځینو ملګرو مشوره ده چې دغو خلکو ته هېڅ ځواب ورکول نه دي پکار، خو نه حق یې دی راباندې. دوی لږ تر لږه ښکنځلې نه وي کړې او دا پوښتنې کړې وي، نو دا ځواب مې ورته لازمي وګڼل. ډېره ډېره مننه.